غنک بر عجیبه سړی دی مصري پسې مې ولېږه چې لاړ شي هغه سرخوړی راغی چې دا پرېږ وسم نو هغه لاړ نو هغه ورسره جوړې کېناستم دا تخکه جوړ هغه هم ورسره چېنج کړ زه مصري پسې ولېږم او دی والته کې ورسره ناست دي هلکه خو بس پرېږدې راځه دی که نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. غریب بل څنګه چل دی مصري دې راوسته که نه کنه لالا هغوی ما ته کار ډېر دي وایي نشم درلی وایي داسې کار وکړه چې څه راواچوه او دوکان دی راپسې راوړه یا خدای پاکه نو د مصریانو هم راته ښکاري جوړوي نه هم سم ډاکټران جوړ شي اوس یو پسې هلته وځو پسې لالا هغه ډاکټر را روان دی هر سړی پر ژوله ټیکي چې غوښې به یې کېږي د غوښو لپاره یې ټیکي هسې څوک نه ټیکي د ثواب لپاره چې چاله پکې څه ګوټو کوي یخې کړي او چاله ورکړي نو تقه خو موږ هم وکړه دا قرباني به کوو دا پیل څه قسم و چې غوښه به کېږي لالا خو دوکان دی راوړو اوس دې سره څوک دا خو به وړل غواړي داسې کار وکړم یا پرج به زه یا ولا مصري له یو سم هلته کې او یا ولا مصري زه دلته راولم خو داسې کار ته وکړه که نه چې تا هغه څاروي پرانیزه اختر ورځې شپې دي قربانو دا ته بیرې ته بوځه او خرڅ یې کړه دغه خبره لالا ما هم کړه مې اخري ابتدا او بیا خو اختر راشي نو بیا خو نه کېږي داسې کار چې ته پرېږم وکړه او زه ورځم د څارویو مېلې ته بوځم پوه یې زه لاړم څاروي والې ده بس شیرې خو ښه تیار شوي خو چې یو ګرم کار پرې راشي که نه او د اختر دا سودا مودا ورته وکړو که نه د خیرې بس شیرې تیار دی اورې زه چې زه به چې تانګه خیرې ورځې چې مېلې دا چکر دلې درکړم اورې که چېرته قربانۍ له خرڅ وي نه ښه به وي نن دې خیرې ورځ ده اورې که نه کوختې وکړه چې د خرڅ شي نو ښه به وي لکه ځوانه دا خرڅې نه دا مې شوپینګ دی په مخه لږ شوپینګ ولګوي خو خاص له مې روانه کړې که د خدای مسلمانه ښه درسه وې د دې څومره قیمت دی اشنا پیسې خو د دې ډېرې دي پوره 40,000 روپۍ دي اشنا وړه دا دی نه څه وایي پښتو وایم نو څه وایم عربي خو نه یم سړي یاره لږه ګزاره وکړه دا شی ته ډېر زیات وې اشنا نن سبا څاروي څونه ګران دي د اختر مخه ته د څارویو نه خبرې یار څونه ګران دي ځکه او دونه پیسې خو مې ته نه ویل دي قابل دي ځکه مې ته مړه دا خو ټوله دا وګوره ډوکي مډوکي پکې روتې دي او دا دومره او دا څاروي خو نه دي مړه دا خو غونډه کې چیرې ده چیرې نه ده چیرې بس بڑا اخیری خبره کوي چې بس پیسې درکوم اورې اشنا تا ته ما سم خبره کړې اختوري اخلي او خطه پیسې راکو ګونینو بسره په مخه ښه غونی صاحب بس شی په شل درا زما شو نه نه مړه تا خو دا 100 روپو ده یار غلط گزارو خو کوو کنه یار دې کنه دې که څنګه څه گزارو کوم مړه خدا بس دونی صاحب په 15,000 زما شو په 15 کاله کې نه خرڅون دونی صاحب مړه غشتل نه کې شرمول کې یار ته خو خبره وره کنه ته دونی صاحب بس دا ولا اخیری په دې باندې زما شو قدیر شو تمام ښه خراب دي دونی صاحب تلې وای الګا تیری پاتې پرې دغه شیری دي ښه خشته ډک دي ښه مزېدار شیری دي ښه خشته قرباني به کېږي غاښونه کړي دوکې موکې نه کوم اشنا که دې خوښوي اخري راله 15,000 روپۍ راکړه که دې خوښوي که نه الله پرې دا دې زه ودرېږم ګوره سمه خبره وکړه چې بس شی ده نه والم الګا تیری پاتې پرې 15,000 ورکولی شي او نه نه نو په 10 بالکل نه راکې وایم په 10 کاله کې اندلې خو یار په خبره پیږي مالا بس بس دا 15,000 روپۍ اخري والا صحیح ده دونی صاحب چې خو صحیح دی که نه او وګوره سره ونه کوي د بیمار را لرنه کوي وایم تاسو سوداګر دي په ایمان کو یو خدای هم دوکه کوي نه انسانان هم نشي دوکه کولی ځان لارې مل چتا راځه دا دې پکې خیر واچي هغه پر چيلي خودري خدای په دې خاص واپس سي ساتي السلام علیکم جارو وعلیکم السلام علیکم ولا لا لا انا ګرمي د زمانه په خبرو کې بدل دی موجود دي سم وته دې دا چې دې یې سره وي کنه دې بس علي یې خاص دې کې ته دی ورسته ما دې علامات دې کړه چې نه وې سودا او ټول دا چې په دې پر باندې دې راځي لګو نو څه شباب ما په پاکستان نه دا باندې نو بس شو شاده حروف دې کلمات څنګه راشي ځا خو به ملي کنه کسکینا څه کومه باندې موږ کوشو دا ته چې چيلي نه خاص کنه چیرې نه خپل لا کنه ها او ډېر ښه پیسو باندې راځو پسو پوره په 15,000 روپۍ نو دا څه ګران تاسو دا ساوي ګران دي څه دې نو تاسو څه روپۍ شي په بل څه اخلي نو مې دې ته وځو کنه بس ملي ته مې بوتل لا بس دا کې سړی ما کې راځي او بس دې همې په هوا څه مې دې دا بس مې دې ته کوم میرا هذا بس بس يبغى شيء اكثر لك صداع ولا هو لا لا يزول يطول بيه ليه كده عليك بقى ليه هو ده خلاص كده ها خدای له دې چې دا په ټول دې سي درکړي دي لا تسوي لا سيدي کومه
شل پیرې مې درته وویل چې دا ضروري په دې لارو کوڅو کې مه خرڅوئ مېلې ته یې بوتل هلته کې یو مېلې والا چې کوم چټۍ والي هغه یې درته ووایه لالا ما خو مېلې ته بوځم خو بیا چې مېلې ته یې بوځم اوس په بیرته کې چټۍ ورکوم نو مې راځي دا خبره چې ګټه پیسې خو راته پاتې شي که نه نو دا چټۍ به درنه کمې کړې یا به درنه 500 یا به درنه 600 اخیستې نو اوس دې سره اوس موږ وګوزو نو زموږ چټۍ خیراتي لالا هغه خیراتي واپس لاړه السلام علیکم زما ګرانو پښتنو وروڼو څنګه چې تاسو وکتل زموږ د دې ویډیو مقصد د دې لپاره و چې تاسو کم څاروي میلو ته بوځئ او په لارو کوڅو کې خرڅوئ د قربانۍ لپاره باقي به ته زموږ دا ورور ووایه او کنه تاسو چې کم از کم میلې ته راڅاروي بوځئ که نه نو ستاسو به د یوې روپۍ به هغه میلې والا ذمهواري تاسو نه 500 روپۍ د چټۍ والي په هغې مه خفه کېږئ چې زموږ نه یا 600 یا 700 واخېستې تا نه هغې هر څه ورنه وایي لیکل دلو کې مثال تا له دیسي پیسې درکړي نو هغه دلته یو سي نو هغه دله واپس دله هغه څاروي دله واپس هغه راوستیم شي دله د هغې یوې روپۍ به ستا ذمهواري او بالکل د ورور خبره صحیح ده داسې ډېر ګڼ کپان په دې میلو کې شته لکه زموږ غونته کې دا ګڼکپ نه دی خو هسې خبرې وکړه په ویډیو کې ګڼکپ دی بلکې دا ویډیو تاسو وکتلې او ستاسو خوښه شوي نو پلیز زموږ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ والسلام